زما نوم محمد شاه دی او موږ د تسره کابل ماڼۍ اوسېدونکي یو. سټوري به تاسو ته ږدم خو هغې به بیکګراونډ چې کومې پرابلمس دي هغه به تاسو ته اول هایلایټ کوم چې زموږ اډینس چې کوم دی هغه په ښه طریقه باندې هغه باندې پوه شي. داسې وشو ما په خپله په 2022 کې د ملکن یونیورسټۍ نه په جرنالیزم ډګري ترسره کړې ده او د هغې نه وروسته په یو شمېر ټولنیزو رسنیو یا په پرنټ میډیا باندې هم کار کړی دی. دا زه چې چا خبره کوم دا زموږ د کلي مشر دی ملک ظاهر خان. بلدیاتي الیکشنونو یو زه وم او یو زما ملګری و نجیب الله افغانه. دوی موږ ته کال وکړو چې زموږ نه د اډورټایزمنټ په وجه باندې زموږ نه انټرویو ریکارډ کړئ. هغه انټرویو موږ ریکارډ کوله نو په هغې کې د هغه یو کوېسچن وکړو د ستنو په حوالې سره کوم د واپډا ستنې چې کوم دي هغه دوی راایستلې وې بیا په کسانو باندې خرڅ کړې وې. هغه کوېسچن دې موږ وکړو نو په هغې باندې داسې وشو چې د موږ له وارنینګونه راکړه چې تاسو دا ویډیو مه چلوئ څه وخته. بیا هغه ویډیو دوی چې وچلوئ خو د ستنو د خبرې تاسو مطلب ریموو کړئ یا ترې کټ کړئ یا زما په سایډ باندې کړئ. نو موږ هغه ویډیو د ده په دغه باندې وچلوله د ده په سایډ باندې. څه وخت پس چې کله د الیکشن وبایلو نو ده بیا موږ له وارنینګونو شروع کړو. وارنینګونو مې بار بار موږ ته راکول چې لکه تاسو زما ویډیو چلولی ده ستاسو د وجې نه چې کوم دی ما الیکشن بایللی دی ما تاوان ستاسو د وجې نه شوی دی. په هغې کې بیا هم د کلي مشرانو سره جرګې وکړې زموږ سره اوس دلته هم هغه مشران موجود دي څه خبرې اترې پکې وشوې موږ سره پخپله هم بحث وشو. دا خبرې نه په ټیم باندې دی قلار شو خو موږ له یې څه وارنینګ راکړو چې مطلب زه به ستا نه خپله بدله علم زه به تا مطلب ستاسو به زیاتي کوم پرېږدم یې داسې نه. بیا څه وخت مخکې په مارچ 31 مارچ باندې داسې وشوه چې دیو ما پسې دلته په دې مینګوره کې په بلیک میلینګ طریقه کار شروع کړو. یو فیمیل ورسره وکته او هغې په وجه باندې زه دیو بلیک میل کړم. زموږ سره هغه ویډیو چې کوم دي هغه ان د ریکارډ پرتې دي. بیا هغه ویډیو چې کوم دی هغه دوی په سوشل میډیا مطلب په واتساپ باندې خاص کر وچلوله زموږ مشرانو ته ملګرو ته او خاص کر فیملی ممبر ته هغه ویډیو چې کوم ده هغه دوی ولېږله. دغه ویډیو لېږلو نه مخکې دوی ته موږ دا خبره وکړه چې تاسو دا ویډیو مه چلوئ. نو زه به داسې وکړم چې زه به تاسو څه پیسې څه غواړئ زه به نظر کړم. نو دوی زما نه 20 لک روپۍ هم واخیستې او دغه 20 لک روپو باوجود وروستو هغه ویډیو چې کوم دغه د موږ نه دوی ډایرکټ اینډ ټو اینډ واخیستې خو دوی دا ووي د کوم کس چې لکه زه بلیک میل کولم نو هغه دا ووي چې لکه ته به چا ته دې ذکر نه کړې به چا ته به ما ښې نه که زه دې چا ته وښوم داسې ده چې لکه زه به بیا ستاسو ویډیو خامخا ورکوم. نو هغه بیهاینډ د کیمره یا پراپر پروف د هغې نه و. دغه رابطې چې به کوم کېدي د افغانستان د نمبر نه کېدي او د افغانستان نمبر باندې د ویډیو چې کوم دی نو هغه هم دوی نشر کړې وه. بیا موږ په ریم آباد تاڼه کې اف آی آر وکړو. هغه اف آی آر چې کوم دی دوی خلاف موږ وکړو نو دوی هغه پولیسو په هغې باندې پراپر اکشن وانهخیسته. اول یې زموږ اف آی آر نه اخیسته د هغې نه وروستو چې کوم دی موږ د هغې وایي تاسو اف آی آی ته لاړ شئ دا په سایبر کې راځي یا به د اف آی آی سره تړلې خبرې دي خو د اف آی آی ته زموږ اپروچ دومره نه کېده. نو بیا هغه اف آی آر څه وخت پس موږ وکړو خو هغه پولیسو بې خاص اکشن وانهخیست په هغه باندې مطلب وارنینګ هم ورنه کړه نوټس هم جاري نه کړه. هغې اف آی آر چې موږ څنګه وکړو نو ډایرکټ هغې ته ولېږه او هغې سبا راغله بي بي آی وکړو هغه بي بي آی د دوی کنفرم شوه. تر د دې حده خو دا خبره وشوه بیا په کلي کې به مشرانو سره جرګې مرګې راغونډې کړې او موږ سره په کلي کې د جرګې په توګه باندې کوم چې زموږ د کلي یو مین روایت دي په هغې ورسره موږ خبره شروع کړه خو دی دغه جرګې د خبرو نه تښتېده. مطلب دا چې د جرګې ورته دا خبره کېښوده چې ته قرآن موږ ته وخورې دا کار مې نه دی کړی د وي زه قرآن نه خورم. بیا ورته موږ له راکاوي چې تاسو هم نه در کومه موږ سره چې کوم ایویډنس دي دا ایویډنس ته غلط ثابتول چې لکه مطلب دا ثبوتونه چې کوم دي دا پیک دي یا زه منه او اخر کار ووي چې ښه مې کړی دی که تاسو هم څه کوئ وکئ. موږ خو هېڅ نه شو کولی موږ خو الریډي په تا باندې یو لیګل کار شروع کړی دی زموږ کیس ټرایل ته اوښتی دی هغه به کېږي. اوس ریسنټلی زما ترکیې ته پروسس د اټلي ته پروسس روان و دې کله زما د پروسس نه خبر شي د اټلي ته ځي نو دوی داسې طریقه کار جوړ کړه چې دوی به موږ باندې په دروغ باندې خبره وکړه چې لکه د ما وراره دی ملک امین زوی دی چې هغې سره د زیاتیت کړي دي دوی والی دی ټکولی دی نو دوی موږ باندې دغه ایشو راچوته کړه او په شاډری په تاڼه باندې پرون په 7 تاریخ باندې چې کوم دی دوی اف آی آر وکړو او لیکلي دي هغه اف آی آر زموږ سره الریډي شته چې د واقعه راغلې وه میاشت مخکې دوی لیکلي چې په 7 تاریخ په 11 میاشت کې واقع شوې ده او په 7 تاریخ په 12 میاشت باندې چې کوم دی هغه اف آی آر وکړو. بیا پولیسو داسې وکړه چې دغه پولیسو باندې دغه کوم کس چې و د ایاز احمد د بې 22 اے کړی و 22 اے چې کوم دپی اپلای کړی و عدالت د طرف نه نو هغه پولیس چې کوم دی هغه ایسه شو هغې ته صبر ونه کړو هغې فیصله په 9 تاریخ باندې وه مطلب 9 په هغې کې ډیټ و خو د هغې نه علاوه ډایرکټ موږ باندې اف آی آر وکړو او بېګاه شپه د شپې راغلي وو د سره چې کوم دی نو دې پولیسو سره سیول کسانو او دا کوم کسان چې کوم دي دا تاسو ته څوک زه یادوم ظاهر خانه د خپل کسانو سره وو غالبا 5 ګاډۍ دغه کسان راغلي سیول د پولیس چې کوم دی دا هم په سیول کپړو کې او راغلی بیا زموږ کور ته بیا زما ماما کور دی هغې ته اور ورته کړی یو قونج پکې سوی دی دلۍ پکې سوی ده د کوټې پوره سیکشن پکې سوی دی هغې له اور ورکړی و خو بیا زموږ د قوم د کسان چې کوم دي نو هغه راغونډ شو او د هغه اور مخنیوی وکړو هغه اور یې مړ کړه او هغه کسان چې کوم پولیس نو په ټیم کې پولیس د مشرانو نیولی و خو بیا اس پي او ډي اس پي وغیره کسان راغله د پولیس د طرف نه او هغه پولیس چې کوم دی موږ هغوی ته حواله کړو نو دا واقعه داسې راغلې وه. پولیس وویل چې موږ سره سروس کارډ نشته دی موږ ته باقاعده موږ سره د هغوی ریکارډ پروت دی کارډ ورسره هم نه
خو زه دا خبره کوم چې لکه داسې به موږ باندې داسې څنګه چاپه غورځېږي نه خو موږ انټي سټیټ یو نه داسې په ټرریزم کې انوالو یو او څه نوټس موږ ته نه دی راغلی 302 مو نه ده کړې چې ته ډایرکټ په ما باندې اف آی آر وشو او د نوټس ته څه ما پسې نوټس نه جاري شو ته د شپې زما په کور باندې اټیک کې بیا زما کور ته اور ورکوې په دې کې خو ماشومان دي په دې کې زنانه دي ځناور دي پکې مطلب دا څاروي دي پکې نو ته څنګه لکه داسې راځې زموږ کور له اور ورکوې او سرکاري سړی پولیس څنګه راځي او د پولیس کوم راغلی دی په سیول ګاډي کې راغلی دی ملک اف آی آر هغه کړی دی د اف آی آر چې کوم شوی په تاڼه کې سچوي چې ما خو اف آی آر د هغه په بیاب باندې کړی دی نو هغه اف آی آر هغه کړی او په هغه اف آی آر کې چې کوم دی نو هغه پرون راغلي خو لکه د اف آی آر دپاره موږ داسې نوټس نه دی جاري شوی چې لکه په تاسو باندې اف آی آر شوی تاسو تاڼې ته راشئ ولکه زموږ دا مشران چې کوم دي په تاڼه کې هغو سره ناست دي موږ بل چې سره څه تضاد نشته دی بل د اف آی آر چې کوم کړی دا د ملک کړی دی الریډي دا کلیر دی چې دا شرط موږ چې مقامي تاڼه ده پولیس هغې راغلي او د اف آی آر په بیاب راغلي وو هغه هم دا سټانس دی چې لکه موږ دوی اف آی آر کړی دی موږ په تاسو باندې مطلب چاپه غورځولې ده د اف آی آر دیو کړی دی نو دا ډایرکټ د اینډ دا ډایرکټ د دیو د طرفه دا انوال دی خو د هغې سره سره پولیس داسې کړله چې ځان سره نور عام خلک اغوستی د قومونه ځان سره جوړ کړي دي او راغلي دي په کور باندې اټیک کړی دی کور له اور هم ورکړی دی پولیس اور ورکړی دی او خوف شا چې کوم علاقې وي هغه ټولې د نور خلکو مطلب د ظاهر خان چې کوم کسان دي هغې کور کړی وي نو هغه چې کوم دی خو بیا زموږ دا قوم راغلی دی دومره چا ګواښ موخې کړی دی او هغه اور یې هم مړ کړی دی او کسان تښتېدلي او یو پولیس چې کوم دی نو بلکل هغه یې نیولی و